درنو لیدونکو د سول افغان یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې در سره د اشرف غني د دردونکي سفر درېیمه برخه شریکوم. وروسته له هغې چې اشرف غني حمدالله محب او فضلي لاړل، نو دا چې د نوم او لوګو پرته د سپینې الوتکې کېناستل او د ابوظهبي پر لور الوتنه څنګه وشوه په دې ویډیو کې در سره شریکوم. هیله ده چې د ویډیو تر پایه را سره اوسئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. شپه مو هماغلته د چورلکو تر څنګ تېره کړه. نیمه شپه هوا ډېره سړه شوه. دغه سړه هوا د زغم وړ نه وه. ومې انګېرله چې هماغه شپه به ژوندی پاتې نه شم، خو بیا هم شپه له ټولو کړاوونو سره تېره شوه. د زمري پر 25مه ماښام مهال وږې تندې بې خوبۍ او له بې خبرۍ سربیره د 21 ساعته ناوړه بدبوی ټول د لیونتوب او بېچارګۍ حد ته رسولي وو. له بلې خوا د زمري میاشتې لمر چې سوځونکی و، یوازې موږ نه بلکې ازبک ځواکونه هم کړولي وو. که څه هم ازبک ځواکونه هرو څو ساعتونو کې بدلېدل را بدلېدل، خو بیا هم هغوی په قهر ښکاره کېدل. ښکارېده چې سختې ګرمۍ او د هوایي ډګر د کانکریټي رنوۍ تودوخه دوه چنده احساسېده. هغوی هم له ناوړه او بدو شرایطو سره مخ کړي وو. وروسته له 21 ساعته انتظار وروسته د دوشنبې ماښام مهال یوه سپینه وړه او له هېڅ ډول سوداګریزې او دولتي نښان پرته یوه الوتکه ترمز هوایي ډګر کې کېناسته او له موږ یو څه لرې ودرېده. څو دقیقې وروسته اشرف غني، رولا غني، حمدالله محب، فضلي هماغه موټر کې چې پرون یې لېږدولي وو راغلل. هغوی لومړی دغې الوتکې ته چې 80 څوکۍ یې درلودې پورته شول او بیا موږ یو په بل پسې په وږي نس ورپورته شو. یوازې شخصي توکي یې بیرته راکړل او پوځي توکي او تجهیزات یې چې له موږ اخیستي وو بیرته رانه کړل. په الوتکه کې وضعیت معمولي وو او ولسمشر او نورو چارواکو ته د ځانګړې برخې خبره نه وه. هغوی د الوتکې کابین ته نږدې پر څوکیو او موږ شاته کېناستو. یو له بل سره چا خبرې نه کولې او موږ نه پوهېدو چې کوم لور ته روان یو. څو شېبې وروسته الوتکه والوته او د الوتکې له لاډ سپیکر څخه نارې شوې چې د متحده عربي اماراتو ابوظهبي ته روانېږو. دننه په الوتکه کې مو وروسته له 28 ساعتونو یو څه خواړه او اوبه ترلاسه کړل. د 800 ورځپاڼې ومونده چې د FGK الوتکې د فلایټ رادار د راپور له مخې په هماغې ورځې له ترمز هوایي ډګر ابوظهبي ته پرواز کړی. دغه الوتکه د قزاقستان د فلاجیک شرکت وه. دغه شرکت د نړۍ په 5 قارو کې دفتر لري. یو مسافر وړونکی شرکت د چارتر شویو الوتکو لپاره دی. د دغه الوتکې په مټ اشرف غني او د هغه 53 ملګري له 21 ساعته ځنډ وروسته د شپې پر 11 بجو له ترمز ابوظهبي ته ځي. د دغې الوتکې د کرایې او نور جزئیات یو بیل بحث دی چې ډېرو څېړنو ته اړتیا لري. کله چې ټول دې پایلې ته ورسېدل چې د کابینې ناسته نشي جوړېدی، اشرف غني پرېکړه وکړه چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د ملي دفاع وزارت د سوق او ادارې مرکز ته لاړ شي. په همدې موخه د ولسمشر ځانګړي ساتونکي یا PPS ملي دفاع وزارت ته لاړل تر څو د اشرف غني راتګ ته تیاری ونیسي. په همدې وخت کې خبر راورسېد چې د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي هم په دغه وزارت کې نشته او د هوایي ځواکونو د لیدلو په موخه کابل هوایي ډګر ته تللی دی. دا په داسې حال کې چې لوی درستي صاحبت الله علیزی له ځینو امریکایي چارواکو سره په یوې ناستې کې بوخت و. په همدې موخه پرېکړه وشوه چې د ملي دفاع وزیر د نشتون او د لوی درستیز د بوختیا له کبله ملي دفاع وزارت ته د اشرف غني تګ وځنډول شي. د غرمې له 12 بجو اوښتې وې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او ځینو نورو ادارو کارکوونکي چوپه له خپلو دفترونو ووتل او خپلو کورونو ته لاړل. په همدې وخت کې د مشهوره متل پر بنسټ چې وایي په تش نس جګړه نه کیږي، نو پرېکړه وشوه چې د غرمې ډوډۍ وخورو. ستونزه دا وه چې کله پخلنځي ته لاړو ومو کتل چې تیار شوي خواړه له لاسوهنې پرته پر منقلونو ایښي، خو د ارګ د پخلنځي کارکوونکو درک نه ښکارېده. هغوی هم تښتېدلي وو. په همدې وخت کې د ارګ شاوخوا د ډزو غږونه اورېدل کېدل او په دې سره ویره زیاته شوه. ځینو ویل چې ډزې د خلکو د خورولو لپاره دي چې له بانکونو د خپلو پیسو د ایستلو لپاره هلته تللي. د اشرف غني یو بل ملګري راته وویل چې د ارګ شاوخوا ډزې 11 یا 11:30 بجې وې. دا د ارګ کارکوونکي وویرول او په همدې وخت کې له ارګ څخه جوپه ووتل. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. دا وه د ولسمشر د سفر درېیمه برخه چې موږ له تاسو سره شریکه کړه. که مو اول او دومه برخه نه یې لیدلي، نو زموږ په پخوانیو ویډیوګانو کې ضرور وګورئ او که نوي یاستئ نو د 4مې برخې جزئیاتو لپاره یې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.